رسول صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام په خیرو باندې امین ویلي. کله چې هغه خیري وکړي هغه انسان ته چې په هغه باندې د رمضان میاشت راشي او هغه ختم شي الله یې ونه بخي. او امین بچوي امین برسول صلی الله علیه وسلم ویل. خیري د جبرئیل دی، امین بی د رسول صلی الله علیه وسلم دی. نو څه خیال لري چې دا خیري به قبول شي او کنه به د دې به قبولېدو کې کوئی شک نشته. او چې ته میاشت یو فضیلت دا دی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. د روجتی د خلینې چې کم بینځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په نزد د بین د مشکونه زیات مزیدار دی. د میدې چې کم بین راځي میدې خالی پرته ده دا غینه بین راځي دا به انسانانو څومره بدلي. خو نه د رب العالمین په نزد باندې دغه په خوشبویانو کې اوچته خوشبو ده. دومره الله سبحانه وتعالی په دې عبادت باندې مین دی. بلکې رسول صلی الله علیه وسلم وی الصيام جنه، الصيام جنه. روزه چې دا یو ډال دی په دې باندې ته د جهنم ور منع کولای شي د خپل جسم نه. سلف په وخت کې د خلک د روزو سره عادت ځکه دې یو روایت کې راځي چې د سلفونو چا یو وینځ واغستا. نو کله چې د روزي میاشت راغله دغه کوړبکر راچا چې اغستې وه نو هغوی سامانونه اغستو او تیاری کوو. نو دې جنې ورته ووایي چې تاسو څه تیاری کوئ؟ وی روزه را روانه ده. نو هغه په خپل مشر پسې واپس لاړه او ورته ووایي داسې قوم باندې دې خرڅه کړې یم چې هغوی روزه صرف د رمضان په میاشت کې پیژني، ما واپس کړ. او هغو ته دا خبره وکړه وی د داسې قوم د خوا نه راغلی یم چې د هغوی دپاره هره میاشت رمضان میاشت ده. دغسې کې غریبه ناشنا وه. نو ما واپس کړي هغه قوم ته. تاسو خو صرف د رمضان ته خوشحالیانې دي او ډوډۍ راوړئ یو شی بل شی لکه دغه میاشت یې روجې ده. سلف د روجو سره عادت و. زمونږ هم دغه وخت کله چې دا میاشت راشي روجه وپېژنو. نور د پیر د ورځې روجه، د جمعات د ورځې روجه، یا په میاشت کې 3 ورځې روجه، د عرفات روجه یا د عاشورا. د دې نه زموږ خلک ناشنا دي. پکې ډېر خلک مزدوریانې کوي روجې نشي نو نه د باندې چې بیا روجه راشي د روجې سره بیا د عادت نه وي. رمضان د میاشتې سره د بیا عادت نه وي. نو زمونږ هم دغه حل په بازارونو باندې نمبر نه میلاوي. ولې؟ وایي د رمضان میاشت را روانه، د خوراک څښاک میاشت را روانه. په دې نظر نه چې د عبادت میاشت را روانه نه خوراکونه به ډېر کېږي، خلکو ته خوشحاله خوراکونه به کېږي، سهار پورې به خلک یخي. الله اکبر. داسې دا خلک بدل شو. او د نږدې وخته پورې زمونږ سلف زمونږ مشران کم چې دینداره مشرانو هغوی د دې روجې سره عادت وو. او د رمضان میاشت چې به راغله هغوی به داسې ولکه څنګه چې هغه ورځې کې هغو سره عادت وو. او موږ چې رمضان میاشت راشي نو اول 2-3 ورځې تجربې دپاره ویې ګوره. کله چې رمضان د میاشت شروع شوه په اوله ورځ او په دویمه او په درېیمه ورځ لږ بهر ته راوځي درته پته ولګي. څوک به کنځلې کوي، څوک په جنګ کوي، څوک به وایي تږی شوی یم، څوک به وایي وږی شوی یم، څوک وایي روجو خراب کړو، او څوک وایي الله روجې زر ختمې کړو. څوک دا په اوله ورځ باندې دا حالات دي. وایي دې اساس په پوره کال کې روجې نه دی نیولې. دغه میاشتې ته انتظار کوي. که ژوندی پاتې شو یو دا روجه به ونیسي. هم ډېر خلک پکې داسې دي چې هغوی یو عادتي ګوره روجه نیسي. ځکه چې هغه وایي که روجې نه نیسم په دې معاشره کې، خاص کر د پښتو په معاشره کې، نو بیا به راپورې خلک خاندي والعیاذ بالله. نو ځان هسې ستړی کړي. نیت یې دی چې خلک راپورې ونه خاندي. د دې روجو سره ځان